صاحبه موږ د ایسای د حمایت کوو تاسو پوه شئ چې په دې قانون کې د ده فایده وي بیا دا قانون دی مني او که په دې کې د ده فایده نه وي بیا دی نه مني په کوم ځای کې چې د ده فایده نه وي بیا قانون هم دی نه مني پرون دا عمران خان د باجوه صفت کوي چې دوی کرسۍ ته ورسېږي دوی بعد د باجواو د دې فوج صفت کوي لیکن بیا هم موږ دا وایو چې د کلاشینکوف په زور یا په بلیک میلینګ باندې د په خلکو نظریه نه بدلوي په د کلاشینکوف غندنه کوي او قلم به په لاس کې اخلي قوا جاري کوله نن هغه اور دی هغه جنګ دی شکل یې خالي بدل کوي د جنګو شکلونه بدلیږي انسانان هغه دي پښتانه هغه دي تاسو ته پکار دی چې ته یو پښتانه سئ چې هغه نااشنا جنګ و زموږ جنګ نه و دا د پښتنو جنګ نه و دا د تودو اوبو جنګ و چې روس به ځان را رسوي و ګوادر ته چې پاکستان دی دا د پی ټي ایم صرف په دې باندې په ضد کې دی چې پی ټي ایم پښتانه پر یوه ځای کوي پی ټي ایم پر خپله خاوره باندې امن غواړي پی ټي ایم په دې ملک کې ترقي غواړي پی ټي ایم د پښتانه یووالی غواړي پی ټي ایم دا غواړي چې پښتانه دې په امن وي چې نن هر سړی د خپلو حقوقو جنګ کولی شي نن هر سړی د اف سي په سترګو کې سترګې وراچولی شي نن هر سړی د پولیس په سترګو کې سترګې وراچولی شي چې آیا ته به په دې وطن په دې خاوره کې به ناجایزه نه کوې زموږ خاوره چې زموږ مور ده پر دې باندې کوم اور بل دی دا د یو هغه قوم چې دا اصلي ته زه ګورم دا د ویش قوم علامت دی چې کوم قومونه ویش شي کوم قومونه خپل ځان پېژندلی او کوم قومونه خپل حقوق پېژندلی هغه په داسې جذبه راوځي لکه نن چې تاسو راوتلي یاست عزیزانو دوی ته معلومه ده چې په دې وطن کې په لرو بر افغان وطن کې یو اور بل دی پر پښتانه باندې پښتانه د اور په لمبو کې دي دا جلا خبره ده چې موږ به سر نه خلاصوو چې هر سړی سر راوځي پښتانه خو په پیسو پسې ډېر ګرځي خو دا نور معلومیږي چې زما پر وطن زما پر قام زما پر خاوره باندې څه کېږي عزیزانو ستۍ پر خاوره ستۍ پر وطن چې دا خاوره زموږ مور ده پر دې باندې د ډېره وخته د 45 کالو څخه یا د 40 کالو څخه چې افغان انقلاب چې څه وخت راغلی دی د هغه وخته څخه پښتانه که د لر دي او که د بر دي دا بیا د اور په لمبو کې دننه پورې سوځل کېږي هغه په دې باندې چې زموږ د بر وطن ډېر ښایسته پښتانه ډېر عزتمن پښتانه بې کوره سو بې اوره سو مندې بې زامونه سولې او خویندې بې وروڼو سولې ولې په دې چې یو داسې جنګ و دې سیمې و دې خاورې ته رالی چې هغه نااشنا جنګ و زموږ جنګ نه و دا د پښتنو جنګ نه و دا د تودو اوبو جنګ و چې روس به ځان را رسوي و ګوادر ته او امریکې او د دې ځای آی اس آی چې د دې ځای کم آی اس آی ده هغه به پښتانه و دې جنګ ته خوندن جوړ کړل پښتانه یې کې مړه کړل پښتانه 45 لکه پښتانه مړه سولو بې کوره سولو د چا پښې نسته د چا لاسونه نسته چې د دې حساب کوې موږ به د دې حساب د دې پښتنو حسابه موږ د چا څه کوو د دې پښتنو حسابه موږ د ایسایو د حمایت څه کوو عزیزانو نن هم هغه جنګ د هغه شولې او د هغه لمبې نن هم موږ کې سوځل کېږو نن هم هغه جنګ تر اوسه پورې نه دی پر کراره سوی نن هم دلته ستا پر سیمه ستا پر وطن دا لرې جنګ راولي چې دلته به د پیسو جنګ وي د چینا او د امریکې چینا هم خپل د مفاداتو جنګ کوي امریکا هم خپل د مفاداتو
پکار دی نو د دې دپاره تاسو ته پی ټي ایم او ملي مشر منظور پښتون راغلی دی چې د جنوبي پښتونخوا نه بلکې چې هر ځای پښتانه دي د دې دوره کوي او موږ پښتانه چې هر ځای جرګه او مرکه دي سره نو بیا هغه چې دی خپل ستونزې حل کوي زموږ مشر نن د دوی سره راغلی دی نن د دوی سره جرګه او مرکه دی په دې باید چې دوی سر خلاص کوي او پښتانه چې هر ځای جرګه او مرکه کړې ده هغه د یو مسایل او هغه د خپلو ستونزو حل باسي موږ دننه د خپلو ستونزو حل نه دی ایستلی موږ دننه ځان نه دی پېژندلی پښتانه دننه ځان نه دی پېژندلی چې زه به د دې جنګه زه به د دې غوبله څنګه ځان باسم زموږ اکابرینو به لارې کړې چې دا جنګ د یو دوو مستو غویانو جنګ دی د امریکې او د روس جنګ دی مګر چا په دې سر نه خلاصوئ هېچا په دې سر نه خلاصوئ چا به کومه فتوا جاري کوله چا به کومه فتوا جاري کوله نن هغه اور دی هغه جنګ دی شکل یې خالي بدل کوي د جنګو شکلونه بدلیږي انسانان هغه دي پښتانه هغه دي تاسو ته پکار دی چې ته یو پښتانه سئ د زوی و د خیلۍ اوسئ چې دا سید دی دا څکزی دی دا کاکړ دی دا کریم دی راسئ نن موږ دی یو قول وکړو راسئ موږ دی نن یو عهد وکړو دا قسم سره وکړو چې موږ به یو پښتانه یو نو زه به پر تی غږ وکړم تی ته قسم درکوم موږ دی به یو پښتانه یو عزیزانو د دې دپاره دویم شی دا پکار دی چې دوی به د کلاشینکوف غندنه کوئ او قلم به په لاس کې اخلئ دا دور د قلم دی دا د قلم دور دی او د قلم څخه چې چا قلم په لاس کې اخیستی دی هغه قوم ترقي کړې ده او دا ملک چې پاکستان دی دا د پی ټي ایم څخه صرف په دې باندې په ضد کې دی چې پی ټي ایم پښتانه پر یوه ځای کوي پی ټي ایم پر خپله خاوره باندې امن غواړي پی ټي ایم په دې ملک کې ترقي غواړي پی ټي ایم د پښتانه یووالی غواړي پی ټي ایم دا غواړي چې پښتانه دې په امن وي لیکن دا فوج پاکستان اسټبلیشمنټ پاکستاني اسټبلیشمنټ دا نه غواړي په دا وجه باندې پی ټي ایم نه دی خوښ په دغه وجه باندې د پی ټي ایم ملګري وژني په دغه وجه د پی ټي ایم ملګري وجیلو ته غورځوي په دغه وجه د پی ټي ایم پر ملګرو اف آی آرونه کوي دوی دا مشر د څو عمر څه دی بلوچستان ته نسو راتلی چې دا د کور دی جنوبي پښتونخوا د کور ده لیکن دی نسو راتلی ننم دی بلکل ستوی په زور د عوام په زور راغلی دی دوی ننم نه دی پرېښی دا کم قانون چې دوی جوړ کړی دی دا چې پاکستان جوړ کړی دی چې د پاکستان کم قانون دی په دا کې دې راسره وګایږي پی ټي ایم ته دې قانون کې دننه وسګایږي نن سهار زموږ مشر او د پی ټي ایم ملګري موږ د بلوچستان کیم ته ورغلو چې هلته داسې منډې خوندې ولې چې د چا زوی د 14 کالو څه ورکو د چا زوی د 14 کالو څه د چا د 10 کالو څه دې منډو به ژړل هغو دا ویلې موږ هم دا وایو چې راسئ چې ستاسو کوم قانون دی په دې قانون کې سره وګایږو که دا خلک که دا پښتانه او دا بلوچستان ګناهګاره دي خو عدالت ته یې پېښ کړي سزا ورکوي سزا و جزا شته دا قانون خو دوی جوړ کړی دی دا قانون خو منظور پښتون نه دی جوړ کړی دا قانون خو دوی جوړ کړی دی دوی تصویب ورکړی دی لیکن دا فوج دا یو داسې فوج دی چې په دې قانون کې د ده فایده وي بیا دا قانون دی مني او که په دې کې د ده فایده نه وي بیا دی نه مني په کوم ځای کې چې د ده فایده نه وي بیا قانون هم دی نه مني بیا آیین هم دی نه مني بیا د آیین دی د پښو لاندې کوي یوه بله خبره درته کوم دلته ډېر خلک پر دې باندې خاموشه دي موږ پر دې باندې خاموشه نسو پاته کېدلی دلته دا اوس یو فیصله وشوله چې د خلکو دا که به دا لار کې اصل کې دا لار دوی وصل کې و پی ټي ایم ته جوړوي خوبانه چوله هغه پی ټي آی والا موږ د دې خبرې غندنه کوو چې په سیاست کې دي د کلاشینکوف په زور باندې په چا باندې
نظریه بدلوي. پی ټي ایم د دې شیانو بالکل غنده نه کوي. موږ دا وایو چې په دې وطن کې هر څوک آزاد دی. موږ په دې پوهیو چې پرون دا عمران خان د باجوه صفت کوي چې دوی کرسۍ ته ورسېږي دوی با د باجواو د دې پوج صفت کوي. لیکن بیا هم موږ دا وایو چې د کلاشینکوف په زور یا په بلیک میلینګ باندې د پر خلکو نظریه نه بدلوي. په دې وجه باندې چې دوی یو قانون جوړ کړی دی کالا قانون چې دوی دا اوس یو بل پاس کوي چې په دې کې ډېر خلک ورسره ولوسه خو د چا نوم نه اخلم. موږ د چا د بېعزتي نه کوو چې دلته به په پوجي عدالتو کې د خلکو مقدمات چلیږي. موږ د دې ډېر سخت مذمت کوو دا چې د په پاکستان په آیینو په قانون کې نشته چې د فوج ماتحت عدالتونه دي سیاسي خلکو کیسونه وچلوي. موږ د دې مذمت کوو. دا لار دوی و پی ټي ایم ته جوړوي دا یو پښتنو ته جوړوي دا لار وطن ته جوړوي چې پښتانه یووالي ته روان دي. پښتانه چې دي دا ټیم ویش کوم شلو پی ټي ایم چې دی پښتانه یې راویش کړو. نن هر ځای چې د پښتانه سره بد کېږي پی ټي ایم خوا په بدوي. منظور احمد پښتون او پی ټي ایم یو کار وکړي دا به انشاءالله د دې دغه به ته یم کوئ چې نن هر سړی د خپل حقوقو جنګ کولی شي. نن هر سړی د اف سي په سترګو کې سترګې وراچولی شي. نن هر سړی د پولیس په سترګو کې سترګې وراچولی شي چې آیا ته به په دې وطن په دې خاوره کې به ناجایزه نه کوې. دا د پی ټي ایم بدولت دی. دا د منظور پښتون د علي وزیر بدولت دی. دا د پی ټي ایم د دې ملګرو بدولت دی چې نن هر سړی چې دی جنګېږي د خپلې خاورې د خپل ورور لپاره. او بیا پی ټي ایم یو بل کار وکړي ماته یې ته وویلې چې نن په پښتون آباد کې د بختونه سره ناجایزه کېږي. په امریکا او په لندن کې به په ده باندې مظاهره کېږي چې د بختونه سره ولې ناجایزه کېږي. په تمامه دنیا کې په پی ټي ایم پښتانه د زنځیر د کړۍ رقم سره وګنډل. پښتانه نن هر ځای چې په یو په بل خوا سره بدوي. دا د پی ټي ایم کمال دی. دا د دې تحریک کمال دی چې نن پښتانه چې دومره ورته وګورې چې نن په خپل جذبه په خپله ولوله په خپل دغه کارونه یې پرې ایښي دي. دوی خپل ملي مشر ته راوتلي دي. دا ستۍ مینه ده دا ستۍ محبت دی. عزیزانو کم قومونه چې ژوندي هغه د انقلاب خواته ځي هغه ازادي پېژني. زموږ ستۍ سم هغه ورځ نه ده لرې نه ورکه ده انشاءالله چې پښتون قام به یو آزاد قام وي. پښتون قام چې نن چا غلام کړی دی او هغه ورځ لرې نه ده چې هغه به زموږ غلام وي. موږ به باداران یو انشاءالله که خدای کړی و. دوی د پی ټي ایم ملګري وکړئ. دوی د دې تحریک ملګري وکړئ. دا به د پی ټي ایم له دوی سره کولي چې کم سړی چې د پښتانه سره بد کوي کم سړی چې پښتانه ته دا وایي چې ته زما غلام یې هغه ورځ به موږ دوی ته انشاءالله دا ثابته کړو چې هغه به ستۍ پښو ته راځي هغه به ستۍ غلامان وي. لیکن دا کول به دوی کوئ چې ازادي ویش قومونه اخلي. هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چې بچی وژاړي مور شیدې ورکوي چې بچی نه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. د خپل حقوق دپاره راوځئ چې هر ځای د پښتانه سره بد کېږي په کراره مه کښېنئ. راوځئ په روډو راوځئ د چا په سترګو کې سترګې وراچوئ. پښتون یو بهادوره قوم دی. پښتون یو جفاکشه قوم دی. او یو شی بل دا زه په هره جلسه کې وایم نن هم دلته وایم زموږ قام دا ټیم د یو ناسور سره مخامخ دی. هغه ناسور چې دی هغه منشیات دي. دا اسټبلیشمنټ دا کمې دا چې دوی پولیس دي یا اف سي ده یا انټي نارکوټکس فورس دی. عزیزانو دا د منشیاتو په کار کې ملوثه ده. دا د مځکو په قبضو کې ملوثه ده. نن تمام پښتون آباد نن شلاخ نن نوی کلی نن نور ځایونه دا چې دي دا ګرده زموږ ځوانان په منشیاتو اخته دي. د منشیاتو غندنه وکړي. دا قوم مفلوجه کوي. زموږ ځوانان مفلوجه کوي. زموږ ځوانان چې د نشو خواته ولاړ شي دا تباه
تباهي ته د ځوانان باید چې قلم په لاس کې واخلي عزیزانو د ماښام د اذان ټیم دی یواره بیا ستاسو د دې